د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي شهید رحمت ولي مسرور تر عنوان لاندې یادو سیالیو کې د مرکز او ولسوالیو بېلابېلو پیاوړو لوبډلو برخه اخیستې وه. پایلوبه چې د لکڼو او متون منتخبو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. لکڼو منتخبې لوبډلې د مرکز متون لوبډلې ته د 5 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. لوبغاړي دا ډول سیالۍ د کورني کرکټ د ودې په برخه کې خورا مهمه بولي. په آینده کې هم دا غوښتنه لرو تر څو د کرکټ بورډ مشر چې د کلب لیول شو همدغه شانتې همدغه ولسوالۍ لیګونه شول سکول لیول شول او داسې نوره ډېرې په زړه پورې سیالۍ موږ ته په لاره وچوي تر څو د خاورو پیچونو سره موږ بلد شو او د ګراوند د شرایطو سره بلد شو او هغه استعدادونه چې پټ شوي دي هغه په دې لیګونو کې هغه مکې نه دي ورکړل شوي هغه څرګند شول. دغه ټورنمنټ چې د ولسوالۍ په سطحه لري څخه موږ ډېر څه زده کړل. دغه کرکټ چې دا نه یوازې په مرکز کې اطرافو ته هم وغځېدلو ډېر داسې لوبغاړي که نه چې هغه د کرکټ د اصولو سره په اطرافو کې نه و خبر دلته یې ډېر څه زده کړل. د کرکټ برخوال په راتلونکي کې هم د ورته سیالیو غوښتنه کوي. وایي د ډول سیالۍ کولی شي چې کورني کرکټ ته لا وده ورکړي. له خوست کرکټ نماینده څخه یو ځل بیا مننه چې دا ډول لوبې موږ ته په لاره اچولې. په دې لوبو کې موږ ډېر څه زده کړل او انشاءالله موږ به دا کوشش وي چې نور څه هم زده کړو. دغه لوبې په رښتیا چې زموږ د خوست کرکټرانو لپاره ډېرې مهمې دي او ډېرې بارزښته دي. نه یوازې دا چې موږ دا لوبه وکړې دغه نه موږ ډېر څه زده کړل او د کرکټ مشرانو نه چې دوی د لوبې په لاره اچولې موږ ډېر شکرګزاره یو دوی نه مننه کوو او په آینده کې هم د دغسې ټورنمنټو یا د لوبې برابرولو هیله لرو د دوی. په ورته وخت کې د کرکټ مسؤلین وایي چې د یادو لوبې د پرمختګ په برخه کې دوی په راتلونکي کې هم په پلان کې لري چې ځینې نور پروګرامونه جوړ او په دې سره کورني کرکټ ته لا وده ورکړي. د لومړي ځل لپاره مو د ولسوالیو په کچه ټورنمنټ پلان کړی و. اول خو موږ دا کلنۍ یوه برخه وه. د دې نه مو هدف دا و چې هغه لوبغاړي چې مرکز ته رسیدګي نشي کړی او موږ غواړو هغه استعدادونه چې مرکز کې زمینه نه وي ته مساعدېږي او دلته موږ د لوبو لپاره زمینه ورته مساعده کړو. یادو سیالیو لږ تر لږه یوه میاشت وخت په بر کې ونیو او موخه یې د کرکټ زیاتونه اطرافي سیمو ته د مسلکي کرکټ لیګ او د ځوانو استعدادونو موندنه وه.